نن یو مهم خبر د خیبر پختونخوا نه را روانه ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل آفریدي نن د کرم ایجنسی دوره کړې ده. دا دوره عادي نه ده بلکې د هغو خلکو لپاره ده چې د سختي او حالاتو سره مخ دي. وزیر اعلی به په کرم ایجنسی کې د متاثرینو کیمپونو ته ځي. هلته به د اغیزمندو کورنیو سره مخامخ خبرې کوي او د هغوی درد، ستونزې او ضرورتونه به له نږدې اوري. ذرایع وایي وزیر اعلی به د متاثرینو د خوراک، علاج، سرپناه او نورو بنیادی سهولتونو جاج اخلي. دا پوښتنه ده آیا د کرم د متاثرینو ستونزې به حل شي؟ آیا حکومتي وعدې به عملی بڼه اختیار کړي؟ ټولې سترګې اوس د وزیر اعلی د دې دورې نتیجو ته دي. نور تفصیلات به در سره شریکو. همدلته زموږ سره اوسئ.